السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ملګرو، خدای دې وکړي جوړ یاست. دا د مدرسه دارالعلوم اسلامیه اطمینانیه مدرسې مفتیان او فضلای کرام فارغان چې تقریبا تعداد یې د 660 مکمل فاضلان او مفتیان چې ټوټل د مفتی اعظم مفتی عبدالرؤف الاطمینان صاحب فارغان دي او فعلا یې د جلسې ځای ځای لنډ انځورونه در سره شریکوو او اوږدې ویډیوګانې به یې بیا وروسته شایقینو ته نشر کوو. وسلام. پاته مې یېره شوه لښکرګاه هلمند ایوبي مینا افغانستان اسلامي امارت مشرانو خلکو ګډون پکښې کړی و. هغه به په تفصیلي ویډیو کې تاسو ووینئ. وسلام. هغه خپل ته دي نو هغه الله تعالی باندې وړي و د خیر کثیر ورکړي. اذانو راځو مېلمنو غنمو لهم لفیض کلا او برکت راکسوا د دې مجلس ثمره فضلای کرام مفتیان اعظام هم تشریف فرما شول او همدارس زموږ تاسو د دې جهادي ولایت مشهور مشایخ اعظام استادان او ستري هستي را سره تشریف فرما شوي. همدارس افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د 215 العظم اردو قماندان جناب الحاج ککو صاحب حفظه الله هغوی تشریف راوړ او په خپل راتګ سره یې دا مجلس له پیل جلا کړ. ګران مېلمه دی او موږ باندې دار سفر ته ډېر قدر لري او زموږ ډېر غټ بیا خصوصا د هلمند د ولایت چې زه در سره راغلی یم بیخي خالي پر دا ستړیا اجازه راکوي لا باید راکړي. کور ودان زه به دا کار وکړم.
ډیر درنښت باندې فکر کوم چې دعا کېږي د دعا وروسته ډېر په احتیاط باندې وروسته یې خو ته راتلو کوشش مه کوئ چې دعا کښېنې دعا دې شکر اخلاص سره امین پرې ووایئ آخري اختیامي دعا دې شیخ صاحب مبارک راغلی کښېنې په اخلاص امین پرې ووایئ کښېنې ټول په خپل ځای باندې كما يشكر ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حذفنا من الخطايا والذنوب والمعاصي اللهم أرسلنا إلى مقاصدنا Thank you.